سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه چې په مخکینی ویډیوګانو کې ما تاسو ته د اون قانون په اړه باندې لنډ معلومات شریک کړي وو، د دې ترڅنګ مې په موضوع تړنه او مسلسله تړنه په اړه باندې هم د تاسو سره لنډ معلومات شریک کړي وو. نو په دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د یو بل قانون په اړه باندې له تاسو سره معلومات شریکم. نو د نن ورځې موضوع د کیرچپ قانون یا د کیرچپ لا هم ورته وایي. مخکې له دې چې د دغه قانون په اړه باندې له تاسو سره معلومات شریکم، هغه ټرمینالوژي چې په دغه قانون او نیټورک تیوري کې په کار وړل کېږي غواړم چې تاسو ته یې تشریح کړم، چې نوموړې ټرمینالوژي له تاسو سره د دغه قانون په پوهولو او زده کولو کې مرسته کوي. نو راځم لومړی د دغه قانون یا د نیټورک تیوري دغه ټرمینالوژي ته چې موږ په همدغه قانون او نیټورک تیوري کې په کار وړو. راځم ټرمینالوژي ته. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته ما یو څو لغاتونه لیست کړي دي چې دغه ټرمینالوژي چې کومه موږ په نیټورک تیوري او په همدغه قانون کې چې کوو استعمالوو یا کاروو، نو تاسو باید ورباندې پوه سئ، لکه جنکشن، برانچ، لوپ، نوډ. دغه څلور شیان چې ما تاسو ته وویل چې دغه ټرمینالوژي موږ په همدغه قانون او نیټورک تیوري کې په کار وړو یا استعمالوو، په دغه باندې پوهېدل له تاسو سره مرسته کوي تر څو دغه قانون په زده کولو او پوهېدلو کې. همدارنګه کله چې تاسو سوالونه حلوئ، تاسو ته پیچلې او مغلقې شبکې درکول کېږي، نو په هغې کې به تاسې په اساني سره پوه سئ چې کوم برانچ ده، کوم نوډ ده، کوم جنکشن ده او کوم لوپ ده. نو د دې پوهېدل مهم دي مخکې له دې چې تاسو پر قانون باندې پوه سئ، او د دې پوهېدل له تاسو سره مرسته کوي د قانون په پوهولو کې یا په زده کولو کې. نو لومړی راځم جنکشن ته. جنکشن یعنی جنکشن څه شي ته وایي؟ جنکشن په یو برېښنایي دوره کې یا سرکیوټ کې عبارت له هغه نقطې څخه دی چیرې چې درې یا له درو څخه زیات هادي یو له بل سره وصل سي. د مثال په ډول باندې په دغه سرکیوټ کې د بي او د ای چې دلته هم درې برخې د یو سرکیوټ له یو بل سره وصل سوي دي، که تاسو وګورئ په یوه نقطه کې چې دې ته څه وایي؟ جنکشن وایي. دوهم برانچ دی. برانچ په معنا د شاخ، څانګې او برخې دی، چې دا د یو برېښنایي دوره کې هغه برخې ته یا هغه څانګې یا شاخ ته ویل کېږي کوم چې له یو جنکشن څخه شروع پر بل جنکشن باندې ختم وي، یا د دوو جنکشنونو ترمنځ قرار ولري، یا د برېښنایي دورې هغه برخه چې د دوو جنکشنونو ترمنځ قرار ولري عبارت له برانچ څخه دی. لکه د بي سي ډي ای برخه چې له د بي څخه شروع تر ای پورې دغه څه سو، دا د دغه سرکیوټ یو برانچ سو. همدارنګه د بي ای اف ای برانچ چې دغه و برانچ. اوس راځم لوپ ته. لوپ څه شي ته ویل کېږي؟ لوپ په یو برېښنایي دوره کې عبارت له هغه تړلې مکملې دورې څخه دی کوم چې له یوې نقطې څخه شروع بیرته په هماغه نقطه باندې ختم سي. دې ډول تړلې یا مکملې دورې ته څه وایي؟ لوپ ویل کېږي. چې یو برېښنایي سرکیوټ چې موږ تاسو ته په سوالونو کې راکول کېږي، هغه خورا زیات لوپونه پکښې راځي یا له زیاتو لوپونو څخه تشکیل سوی وي. نو موږ باید لوپ وپېژنو چې لوپ څه شي ته ویل کېږي. د مثال په ډول په دغه سرکیوټ کې چې موږ ته راکړل سوی دی، غواړم چې تاسو ته لوپ وښیم چې یعنې لوپ څه شي ته وایي. که تاسو وګورئ له بي ماو یعنې لوپ عبارت له هغه نقطې څخه دی چې له کومې نقطې څخه شروع بیرته په هماغه نقطه باندې ختم سي. د مثال په ډول بي سي ډي ای بي چې دغه یو لوپ دی چې له د بي څخه شروع بیرته پر بي باندې ختمېږي، چې دې ډول تړنې یا مکملې دورې ته څه وایي؟ په یو سرکیوټ کې لوپ وایي. چې دا ډول لوپونه په یو سرکیوټ کې تقریبا 2، 3، 4 راځي. نو موږ لومړی دغه سرکیوټ په لوپو باندې تقسیموو یا ویشو، یا دغه په یو سرکیوټ کې لوپونه مشخص کوو چې په یو سرکیوټ کې څو لوپه راکړل سوي دي. بیا د هر یو لوپ دپاره موږ معادلات یا مساوات جوړوو یا ایکویشن ورته جوړوو چې دا و لوپ. راځم نوډ ته. نوډ په یو برېښنایي دوره کې عبارت له هغه نقطې څخه دی چیرې چې دوه هدې یو له بل سره وصل سوي وي. د مثال په ډول دغه د سی نقطه، که تاسو وګورئ د سی په نقطه کې دغه برخه او دغه برخه دغه د برانچ سره څه ده؟ وصل سوې ده. چې دې ته څه وایي؟ چې دې ډول نقطې ته څه وایي؟ نوډ وایي په نیټورک تیوري کې. نو د نوډ او د جنکشن ترمنځ توپیر څه دی؟ نوډ عبارت له هغه نقطې څخه دی چیرې چې دوه هدې یو له بل سره وصل سوي وي، او جنکشن عبارت له هغه نقطې څخه دی چیرې چې درې هدې یا له درو څخه زیات هدې یو له بل سره وصل سوي وي. همدارنګه په جنکشن کې څه ده؟ کرنټ ویشل کېږي
او په نوټ کې کرنٹ نه وشل کیږي بلکې کرنٹ ثابت وي. د مثال په ډول هغه کرنٹ چې دلته موجوده دلته به هم هغه کرنٹ وي. مثلا دلته که هاي کرنٹ وي دلته به هم هاي کرنٹ وي چې دې ته نوډ وایي او دې ته جنکشن وایي چې دا د نوډ او جنکشن ترمنځ لاندې توپیر. او په لاندې ډول دا د ټرمینالوژي کوم چې موږ په همدغه قانون او نیټورک تیوري کې د سوالونو په حلولو کې استعمالوو چې نوموړی ټرمینالوژي ستاسو سره مرسته کوي دغه قانون په پوهېدلو او زده کولو کې. خدای دې وکړي چې تاسو زده کړي وي. راځم اوس دغه قانون ته د کرچپ قانون چې د کرچپ لا هم ورته وایي چې دغه قانون د یو جرمني فیزیک پوه لخوا څخه په 1845 میلادي کال کې رامنځته سو چې دا عموما په دوو برخو باندې ویشل سوی دی چې د کرچپ لومړی قانون او د کرچپ دوهم قانون. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ د کرچپ لومړی قانون چې د KCL په نامه یادیږي چې مخفف یې KCL ده چې مکمله معنا یې کرچپ کرنٹ لا ورته وایي. چې تاسو دلته وینئ کرچپ کرنٹ لا چې مخفف یې KCL ده چې دغه KCL ته د جنکشن لا هم ویل کیږي یعنی د جنکشن قانون هم ورته وایي چې دې قانون ته د کرچپ لومړی قانون وایي. دوهم د کرچپ دوهم قانون چې د KVL په نامه یادیږي چې مکمله معنا یې د کرچپ ولټیج لا چې د لوپ قانون هم ورته وایي یا د لوپ لا هم ورته ویل کیږي. لکه څنګه چې د کرچپ قانون په دغه دوو برخو ویشل سوی دی په لومړي قانون او دوهم قانون باندې نو همدارنګه به په راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو ته نو همدارنګه د کرچپ لومړی قانون ځان ته په یو ویډیو کې تاسو ته په راتلونکي کې تشریح کوم او د کرچپ دوهم قانون ځان ته په یو بله ویډیو کې تاسو ته غواړم چې تشریح کوم چې دا د کرچپ قانون په اړه باندې لنډ معلومات چې په راتلونکي ویډیوګانو کې غواړم تاسو ته د KCL قانون ځان ته تشریح کوم او KVL ځان ته تشریح کوم او د دې ترڅنګ تاسو ته څو مثالونه پر دغه قانون باندې حل کوم. اوس راځم دې ته چې د کرچپ قانون او د اوم قانون ترمنځ توپیر څه دی یا دغه قانون هغه فایدې څه د نسبت و د اوم قانون ته. د اوم په قانون کې په یو برېښنایي شبکه یا دوره کې د فیزیک درې قیمتونو ترمنځ اړیکې څېړل کېدلې چې یو ريزسټر و ولټیج او کرنټ و. او همدارنګه موږ په موازی او مسلسله تړنه کې د مقاومت او مقاومتونو د مجموعي مقاومت پیدا کولو لپاره موږ ځان ته فارمولې درلودلې. کله چې موږ ته یو مغلقه شبکه راکړل سوې وه چې هغه موږ یو ساده شبکې ته راکموله بیا موږ وروسته د هغې یو مجموعي مقاومت پیدا کوو چې هغه یو لویه پروسه وله. نو کله چې موږ ته یو مغلقه او پیچله یا کمپلیکس سرکټونه یا برېښنایي دورې راکول کېږي په سوالونو کې نو هغه پروسه خورا ستونزمنه ده نو موږ نسو کولی چې یو پیچلې شبکه را ساده کو په اساني سره. نو له دې وجې موږ کولی سو د کرچپ قانون په واسطه باندې یو پیچلې او مغلقه شبکه چې کو حل کو یا په هغې دوره کې په هره برخه کې کرنټ ولټیج پیدا کو. چې د دوی ترمنځ توپیر هم همدا ده چې د اوم قانون په واسطه باندې موږ ساده برېښنایي دورې حلولی سوې خو مغلقې او پیچلې شبکې موږ نسوای کولی چې په اساني سره یې ساده کو او حل یې کو. نو له دې وجې موږ پیچلې او مغلقې یا کمپلیکس سرکټونه موږ د کرچپ قانون په واسطه باندې چې کوو حل کوو یې چې دا و د دوی ترمنځ لنډ توپیر. نو دا و د کرچپ قانون په اړه باندې لنډ معلومات چې له تاسو سره مو نن شریک کړل چې په راتلونکي ویډیوګانو کې به تاسو ته هر یو ځان ته تشریح کړم. همدارنګه به مثالونه هم له تاسو سره شریک کړم. نو خدای دې وکړي چې تاسو له دغه معلوماتو څخه ګټه اخیستې وي او یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. نو دغه زموږ ویډیو له خپلو ملګرو او دوستانو سره شریکه کړئ تر څو دغه معلومات زیاتو خلکو ته ورسیږي. همدارنګه زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو په آینده کې دې ته ورته نورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ. ډېره مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ.